د هیئت په حواله باندې خپل قسمونه دي او د موضوع او معنی په حواله باندې خپل قسمونه دي. دا دواړه موږ چې انشاءالله ولیکو چې د معنی په حواله باندې د نظم څو قسمونه دي او د هیئت او د شکل په حواله باندې نظم څو قسمونه دي. دا بېل بېل دي، شکل باندې بېل بېل دي او په معنی باندې بېل بېل دي. په معنی باندې لکه حمد شو، نعت شو، قصیده شو، مثنوي شو، غزل شو، روباړي شو، دا د معنی دغه دي. او هیئت باندې چې کوم دي نو غزل نما شو، مصمد شو، ترکیباً وغیره وغیره داسې آزاد نظم او معرض نظم او کنه کاتا او داسې دا بیا په هغې به ذکر کړی خو فی الحال مونږ د غزل او د نظم ترمنځ دا توپیر کوو ځکه چې څومره حصه چې باقي مونږ وایو که د هیئت په حواله قسمونه وایو عام د دې قسمونه وایي او که مونږ د معنی په حواله یا د موضوع په حواله وایو یا د خیال په حواله وایو نو عام مونږ د دې قسمونه چونکې دا یو څیز پکې داسې دی چې هغه د سره مقابله کې روان دی د دې سم ده خو په دوی حصه کې چې کوم نظم او نثر دی دا ماته کار نه کوي هغه ټول خبره دې چې کار نظم او نثر دا خبرې ته خیال دی لکه موږ ملغلرې یا مشخڼې یا څه چې یا ګلونه موږ راواخلو او په یو تار کې تېرو نو که تاسو کله خیال کړی وي نو دا یو خاص تنظیم سره پیرلی شي لکه پیله یو څو کلر بیا یو څو کلر بیا یو څو داسې طریقې سره دا که نه دا د نظم لزومي معنی ده خبرې ته مو خیال دی او اصطلاحي معنی ده چې دا هغه نظم هغه څیز ته ویلی شي هغه صنف ته ویلی شي یا د شعرونو هغه مجموعې ته ویلی شي نظم د شعرونو هغه مجموعې ته ویلی شي چې هغه په یوه موضوع باندې یا په یو خیال باندې ټول شعرونه چې کوم دي کوشش وکړي شي مقصد ته لږه توجه بل ته کول غواړي که نه چې نظم چې کوم دی دا هغه موضوع هغه د شعرونو هغه مجموعه چې په یو خیال یا موضوع شعرونه لیکلي شوي ټیک شو دا دي اصطلاحي معنی ده د نظم لغوي معنی ده پیرله تنظیم کول او ترتیب کول دا مخکې موږ ویلو که نه او اصطلاحي معنی چې کوم ده د شعرونو هغه مجموعه چې په یو خیال یا یو موضوع شعرونه لیکلي شوي موضوع هم یوه وي او خیال هم وي که چېرته په نظم کې شاعر د یو خیال نه بل طرف ته ټوپ کړو نو دا نظم به کمزوری وي دا نظم به کمزوری وي کله چې شاعر تر اخره پورې په خپله موضوع قایم پاتې شو دا به کامیاب خبرې ته مو خیال دی که نه دا به بله خبره په دې کې دا ده چې په دې کومه موضوع د هغې شتې وي د هغې موضوع په مختلف اړخونو به رڼا اچوي مثلا ما واغشته مارکر ما واغشته زه په دې باندې نظم لیکم اوس په دې مارکر چې څومره د دې اړخونه دي د دې څومره چې د څه نه دا جوړ دی څه دغه یې ده په یې ټولو باندې به زه رڼا اچولو کوشش کوم زما موضوع به صرف مارکر وي مارکر نه به زه بهر نه وځم که زه مارکر نه بهر لاړم زما نظم کمزوری دی او دې به مثال دله درکړم په دې به صالح صاحب به پرې ښه پوهېږي میډیا باندې دې ډېر ډول کوي چې څومره معرا نظمونه دي وایي اکثر معرا دي ازاد هم دي که نه نو دا ټول چې کوم دي موضوع دي انحراف کوي تاسو به زه ډېر ښه نامور شاعران تاسو ته ولګوي زه به دا به موضوع دی لکه دغه چې کوم دي بنیرین او د ضمیرین او دغه چې کوم دي څه نوم یې د تراب او داسې دا ټول کسان خپله موضوع پرېږدي دې موضوع نه وشي او دا د نظم د ټول لوی خامیدار چې موضوع خبر ته مو خیال دی نو په مختلفو دغه باندې به رڼا اچوي او بله دا ده چې د نظم د شعرونو تعداد متعین نه وي د نظم د شعرونو تعداد متعین نه وي دا څلورم کېدی شي درېیم کېدی شي هایپو درې ده که نه د نظم کیسه ده کته څلور ده د نظم کیسه ده
داسې نظمونه به تاسو کتئ چې شپږ هغه درې شعرونه ویل څلور شعرونه ویل لکه درې شعرونه یو رنګ او بیا هغه څلورم هغه هغه به وایو هغه به راځي هغه مسمت اقسام دی هغه به وایو خو دا هم که نه چې داسې نظمونه شته چې صرف درې شعرونه وي صرف دوه شعرونه که دوه شعرونه وي او داسې شته چې یو نیم شعر وي یو نیم شعر نه مراد یو مصرع نیم شعر دی او دوه مصرع شعر شو لکه دغه شو دا هایکو تابا دوه مصرع یو لنډه بل اوږده وغیره خپله شو دي که نه نو لکه د دې به خو دې به شعرونو ته اوس مثلا زه په شب معراج باندې نظم لیکم کېدای شي زما نظم 200 شعرونو ته ورسي کېدای شي زه دا واقع په 100 شعرونو کې راګیره کړم کېدای شي دا واقع معنا یو نیم سل شعرونو ته لاره شي کېدای شي دا په 500 کې زه راګیره کړم خو دا قید نشته څومره چې په سوونو وي او که په دهیانو کې وي او که په حکایه کې ټیک شوه دا د دې خاص دغه دی دې سره چې بیا مونږ بل سیستم دغه کوو نو هغه دی غزله ټیک شوه غزل لغوي معنا ده ښځو سره خبرې کول لغوي معنا لغت کې غزل ښځو سره خبرې کول ویلی شي یا د عشق بازۍ خبرې کول د مینې محبت خبرې کول خبر ته مو خیال دی د مینې محبت خبرې دې ته ویلی شي غزل دا د دې معنا لغوي ده څه شی ده لغوي ښځو سره خبرې کول یا د عشق خبرې کول د مینې خبرې کول وغیره که نه په اصطلاح کې د شاعرۍ په اصطلاح کې دینه مراد هغه شاعري ده چې د حسن معاملات او د عشق معاملات پکې بیان شوي دي نه د لغوي خو هسې شارټکټ ده بله بولو که نه چې هغه صنف چې پکې د حسن و عشق معاملاتو خبره زه لنډومه زبیري به ډېر خیال راکړو که نه د وصل فراق بیان د شباب او کباب بیان خبرې ته مو خیال دی د عشق دغه کیفیات تصوف معرفت بلکې نن سبا غزل لمن دومره ارته ده چې په دې کې هر قسم موضوع بیانولی شي دا پخوانۍ خبره ده که نه دا عربو نه چې کوم د غزل د ایران ایجاد دی چا ایجاد دی؟ ایران د عربو قصیدې نه هغې څلورې که تشدید وغیره دغه او هغې نه هغې غزل بیا د ایران ډېر څیزونه د ایران کوي بیا ایران نه مونږ ته راغلی دی داسې بیا اردو ته تللی دی وغیره وغیره غزل چې کوم دی دا د ایران ایجاد دی دا او هغې ته بنیاد مخکې څه و بنیاد مخکې ورته د عربۍ قصیده وه هغې نه هغې غزل وایستی ټیک ده او دې کې چې کوم دی نو دې کې په هغه وخت کې به د عشق او محبت خبرې کېدې یا تصوف دغه پکې ډېره وه معرفت او تصوف دا پکې ډېر بیانېدل که مونږ که د پیرروخان څومره د دور شاعري وګورو د بزرګانو ټوله تصوف ده هېڅ موضوع پکې بله نشته بیا وروسته خوشحاله به هغه متنوع کړې ده او هغې کې قسم قسم موضوعات شامل کړي دي بیا دغه غزل نامه دې فارغه کړې ده بیا هغه پسې وروسته د دې دغه پورې خو دې خبر راغله چې هر څه پکې راغله نو په دې کې سیاست سماجت او معاشرت په دې کې مذهب ساینس هر قسم قانون هر قسم موضوع د غزل موضوع کېدای شي لمن فراخه ټیک شوه یو خبره شوه بله دا ده چې په دې کې د شرط غزل دپاره دی اوس په دې بل کې به موږ وایو که نه چې دې دپاره به مطلع اول شعر ته مطلع ویلی شي مونږ ته ټول شاعران په دې پوهېږو د مطلع هغه دواړه مصرع هم قافیه وي هم ردیف وي دا اول دا شرط دی غزل دپاره دا شرط دی چې مطلب خامخا لري که مطلع نه وه بیا به هغه پوره غزل نه وي نیمګړې غزل وي
خبره کوم خیال دی بل دویم شرط دا چې دا به مقطع لري مقطع هغې ته وایي شاعر پکې خپل نوم استعمال کړي اخري شعر اخري ورته نه وایي اخري د مقطع نه پاس شعر ته ویلی شي خو دا ستاسو زه اخري ځکه چې په دغه ځای ختم شي که نه چونکې دا شاعر تخلص استعمال کړي پکې ټیک شو دا مقطع ده دې نه علاوه چې کوم بل شرط دی مقطع کوم شعر دی ها دا مقطع دا کوم یو دی دا چې شاعر پکې خپل نوم راولي اخره کې چې راشي بالکل چې اخره کې راشي شاعر پکې خپل نوم که شاعر نوم پکې نه وي او اخرنی شي وي هغه مقطع نه ده شاعر نوم شرط دی چې دا پکې خامخا وي دا شاعر نوم پکې او مقطع ده که نه و اخري شعر ټیک شوه دا بله خبره دا ده چې د دې د شعرونو تعداد کم نه کم 5 دی کم نه کم 5 دی کم نه کم او زیات نه زیات چې کم دی نو هغه څوک 11 یا دی څوک 15 یا دی څوک 19 یا دی څوک 19 یا دی په زما په خیال باندې خپل زما غالب ګمان دا دی چې زیات نه زیات 11 مناسب تعداد دی په دې سره بیا موضوعات ختم شي شعرونه کمزوري راځي بل دا چې دا 11 ځکه وایم په دې بنیاد باندې وایم یا 9 یا 11 کنه چې په دې کې پخوا غزل به مسلسل لیکل شو اوس به د غزل هر شعر ځان ته یونټ د غزل هر شعر نه دی د غزل هر شعر به ځان لا یونټ یعنی هر شعر موضوع به د بل نه بدل هر شعر کې به بیله بیله موضوع راوړي شي چې هر شعر کې بیله موضوع راوړي نو په یوه ټایم باندې یو ورځ موضوعات پیدا کول دا ګران کار دی نه هم ډېر ګران کار دی زما خپل دغه دی زما زیاتره ټولې غزل د وشو کم داسې وي چې هغه د منظور یا یو د درې راسي چېرته ما د یاد شي چې هغه نه نو ټول عموما د مو نو دغه دی نه نه چې دا دې خبره باندې کوم په دې باندې په دې خبره کوم چې یو دا درې خبرې شوې مطلب لري مکتب لري ټیک شو دا دریم شرط دا دی چې هر شعر به ځان له بیله موضوع لري او څلورم شرط دا دی چې تاج وي تعداد شي تاسو څوک تاسو کې چې تا کولې دی دا تاسو ما کاندر صاحب هم کړو هغه ماته دا ویش دا روایت راغله څه د څومره وجه نشته دا خاص وجه چاند بیان کړي مخکې کلمان نه بیان کړي په روایت راوایي چې د غزل شعرونه وتا ټیک شو نو او د هر شعر دوه مصره به مطلب سره همکارتیا یو خبره ټیک شو دا صرف شارټ دغه شو اصل خبرې موږ د فرق په اوسه سره کوو نه تاسو خو سره نشته اوس په دې فرق باندې خو تاسو خبره په دغه چې تاسو په سوال ځان سره ورته خیر تاسو جواب غزل د نظم فرق غزل او نظم ټیک شو دې کې کوم فرق دی او چې هغه موږ برقرار وساتو هغه باندې موږ د نظم او د غزل هغه کولی شو دا جدایي فکر راوستی شو اول دا دی چې اول شرط چې نظم او یو موضوع لیکل شي ټول نظم او د غزل د هر شعر موضوع جدا یو شرط دا شو دلته که موږ اوس مثلا موږ په لوی اختر باندې د اصحاب باندې موږ نظم لیکو ټول به زموږ د اعظام مطابق او دا موږ صرف دلته کې په یوه دغه کې راوستی شو یو شعر کې اشاره کولی شو یو شعر کې راوستی شو خبرې ته یې خیال دی بل دی دویم څیز چې کوم دی نو هغه دی ساخت هیت ساخت د غزل یو دی په یو شکل دی دا بل شکل کې شي مطلب یو بیا یو مصرع دوه مصرع دی یو شعر بیا بل شعر بیا بل شعر بیا بل شعر ټیک شوه
او دغه چې کوم دی نو د هیئت او ساخت ډېر قسمونه دي د هیئت ډېر قسمونه دي غزل نما نظم مصنف مسدس مخمسا مربع ترکیبا ترجیبا آزاد نظم موارا نظم او قطار رباعي او داسې په زده ده د دې بل قسم خو دې یو قسم دی بس یو شکل دی په دې کې لیکل شي دریم فرق چې په دواړو کې کم دی نو د غزل د دریم کم نه کم 15 شي کم از کم 15 او په دې کې تعداد متعین دی په دې کې تعداد متعین نه دی چې څومره شیونه وي موږ پوه شوي ښه او دې کې زیات نه زیات چې کوم د ما هغه درته خبرو شو کنه چې 13 یا 15 یا 17 کنه دا او کم نه کم دا 5 زیات نه زیات دا ټیک شو ښه څلورم خبره چې کومه ده هغه دا چې په غزل کې شیرونو تعداد تاک تعداد تاک او دلته کې دا کې د دې کې نظر ده او څلورم کې په نظم کې دا کې نشته دا کې ده نشته تاک او جفت کې نشته تاک راغلو که جفت راغلو هر ځای کې چې تاک برابر راغلی بل پنځم دی چې د غزل ژبه جدا ده او د نظم ژبه جدا ده غزل انتهایی باریک شعر دی جدا مې ذکر کړی دا په اشارو په کنایو باندې خبرې کوي ډېره لویه موضوع وي ته یې په دوه مصرو کې خامخا باندې په دوه مصرو علاوه تا سره نور اجازه ته نشته چې ته پکې درې مصره شامل کړې نظم کې خو ته بیا اوسه خیال ده په 200 شعرونو کې بند کړه په سلو کې بند کړه 500 کې بند کړه لسو کې بند کړه شلو کې بند کړه کې خوشته هلته کې دې پتا باندې ته په دوه مصرو کې خبره کوي چې په دوه مصرو کې خبره کوي استاد جواب د کنایو د اشارو خصوصا د سنتونو یا د علم بیان نه دی تشبیه استعاره کنایه مجاز مرسل دا د غزل کې ډېر ځای په کار راځي او په نظم کې دومره دي ضرورت نه ټیک شو او پنځم چې کوم دی نو د دې ژبه جدا ده ژبې دوه جدا دي خبر ته مخیر دی د غزل ژبه جدا شو دي نو په دې کې کېد پتا نشته ته خلاص مرسله لګي او په دې کې پتا کېد دی نو ته به جواب خپل راغونډي او مانیفست کېږي جامع کېږي د غزل ژبه جامع ده او د نظم ژبه جامع ده فقط اختیار دی تاسو دا د نظم او د غزل ترمنځ فرقونه دي فرق په ذهن کې راوځي سره بیا هیر شو دې خبرو کې ما ته راځي چې یو فرق بدل هغه نه هیر شو نو دې پورې دا نظم موږ ویلو چې هغه د معنا دا ایرلا او د اصطلاحي معنا دا د شعرونو هغه صنف چې هغه کې په یو موضوع باندې ټول شعرونه لیکل شوي د شعرونو تعداد متعین نه دی ټیک شو د دې ډېر قسمونه دي د معنی په حواله او د هیئت په حواله غزل چې کوم دی نو هغه موږ دا ویل چې دا په دې معنی د خاص سره خبرې کوله او اصطلاحي معنی دا هغه صنف دی چې په دې کې مطلب او مقصد د عشق دغه کیفیت په کې بیان شوي د مثل او هجر او شراب او کباب وغیره خو بهرحال د دې موضوع هر یوه کېدلی شي د موضوع هېڅ کیت په غزل باندې نشته دی مطلب لري دا شرط دی مکتب لري دا شرط دی د شعرونو تعداد به تاک وي کم نه کم 15 شعرونه زیات نه زیات ته چې هغه خلک چې څومره 10 راولي 15 راولي 10 راولي وغیره وغیره دا دې کوم دی د دوه ترمنځ فرق دی چې دا په یو موضوع مسلسل لیکلی شي او د دې به هر شعر دا موضوع وي ساخت د غزل یو دی یو شکل کې لیکلی شي دینه بل شکل د غزل شته نظم مختلف دی مختلف شکل دی او دې تعداد کم نه کم 5 زیات نه دا د دې کې تعداد متعین نه دی شعرونو تعداد ته تاک دا کې په دې باندې نشته دی ژبه د غزل چې کوم دا هر رنګ د نظم ساده کې د شعر کې دي شي خو د غزل ژبه ډېره جامع کې شي دې څه پر کته ژبه سوال ده تاسو